خپله ژبه باید ښه استعمال کړو. په انسانانو باندې د الله تعالی له لویو نعمتونو څخه یو هم خبرې کول دي. د ژبې په ذریعه انسانان د خپل فکر او احساس څرګندونه کولی شي او د خپل زړه راز برسېره کوي. الله تعالی په قرآن کریم کې د دې ستر او لوی نعمت یادونه داسې راته کوي: خلق الانسان علمه البیان. ژباړه: الله تعالی انسان پیدا کړ او هغه ته د خبرو کولو زده کړه ورکړله. نو دا چې ژبه یو الهي او ستر نعمت دی، باید قدردانه یې وکړو او د ناشکرۍ څخه یې ځان وژغورو. یعنې ژبه باید په هغه طریقه استعمال کړو چې اسلامي شریعت څنګه غواړي. هر مسلمان باید خپله ژبه له دوستانو او دشمنان سره ښه وچلوي، چې په دې سره به د دوستانو سره لا هم خپله دوستي ټینګه سي او د دشمنانو شیطاني دسیسې به بې اثره وګرځي. په دې هکله الله تعالی بیا هم داسې راته فرمایي: وقل لعبادي يقولوا التي هي احسن ان الشيطان ينزع بينهم ان الشيطان كان للانسان عدوا مبينا. الاسراء سورت 53 نمبر آیات. ژباړه: زما بندگانو ته ووایه چې په ښه طریقه له یو بل سره خبرې اترې وکړي، ځکه چې شیطان غواړي د خبرو په وسیله د دوی ترمنځ بې اتفاقي واچوي. بېشکه چې شیطان د انسانانو ښکاره دښمن دی. نو که غواړو چې د شیطان د دې دښمنۍ سره مقاومت وکړو چې دی له موږ سره کوي، باید له خپلو دوستانو، ملګرو، کورنۍ سره ښه اخلاق، ښه رویه او همداشان ښې او ښایستې نرمې خبرې ورسره وکړو، چې په دې سره به مو الله تعالی خوښ ساتلی وي او د شیطان علیه لعنت سره به مو مقاومت کړی وي. الله تعالی په قرآن کریم کې مسلمانان ته امر کړی چې د کفارو سره مجادلو او مناقشو کې هم باید د ښو خبرو څخه کار واخلي، لکه چې الله تعالی موږ ته فرمایي: ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن. تاسې د اهل کتاب سره په هغه طریقه خبرې او مجادله وکړئ چې ډېره ښه طریقه وي. په دې اساس ویلی سو چې که ژبه ښه وچلیږي خلکو ته ګټه رسوي، خو که په بده روانه شوه له لوی ضررونو سرچینه ګرځي. کله چې له یو مسلمان مؤمن ورور سره خبرې اترې کوو، باید په خپلو خبرو کښې داسې لغاتونه استعمال کړو چې هغه موږ ته لیواله سي چې خبرې را سره وکړي. له یو خوا به مو د اسلامي شریعت خبره پر ځای کړې وي او له بل خوا به مو همدا مسلمان ورور څخه خوشحاله وي. که موږ او تاسې دلته په ټولنه کې وګورو، زموږ او ستاسې خبرې دومره بې بنیاده او دومره بې بنسټه، دومره ضررمنې دي چې آن یو انسان زموږ په خبرو راڅخه خفه کېږي. ښکنځل، پوچ رد، داسې الفاظ استعمالوو چې هغه واقعیت هم الله تعالی زموږ څخه ناراضه کېږي او شیطان ورباندې خوشحاله کېږي، ځکه الله تعالی خو دغه څه نه غواړي او شیطان دغه څه غواړي. شیطان خو له اولې ورځې له الله تعالی سره وعده کړې چې زه به ستا بندګان له ځانه سره دوزخ ته بیایم. الله تعالی دې دا توان راکړي چې خپله ژبه په ښه طریقه سره استعمال کړو.